اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې که په قدر په قیمت برلی اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې میں ویلیو که نه ویلی میں خو چیرې کوي میں د چیلای بچې هم کتلی دی کتلی هم دی که نه ځواني مرګ شي میں که په قدر په قیمت برلی اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجز وربشې تور تملا که رستم غوندې د دهر پهلوان یې کم زمان به مزغی مات ریز مریض پریوزی سو بسور پا اس دا عمر تیز روانی دا اجل پا نقارو بدی تاراج کا کد درستی دنیا راج کوی سلطانی مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر چی خلیوی پا سناد رب گویانی داد خام اندیخنه دا کم دلیلا چه ازغی کری پا تماد ریحانی قافلی چه د یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی قیامت کے بعد دو ڈلی جوڑیش یو خی طرف تا یو گس طرف تا خی طرف تا با دا جنتیانو ڈلی او گس طرف تا دا جہنمیانو ڈلی بی نافذ الپوری وئی چه قافلی چه د یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی چه اجتناب د غیرو چارو نا پجوندو نکڑے سفر دی گران دے د خطر پلار بپندو نکڑے پجوند چه دارم توب نا دی توبہ کڑی نہیں پجوند دے چه دا ارڑے گڑے سنبال کڑی نہیں دا مرگ نرستو واللہ چهو پی بیانی کی لوئی عذاب چه پا پاکستان بلازلیگی آبا دا خضو دا وجه نازلیگی تباہ کی گئی لک چه پا خیٹا موڑ دے خضای بربنڈا کر پا خواب گیر خریلو پا دی موٹر سیکل خضی گردوری اس گیری والائی پا ما چلتا تیری گی نو موٹر سیکل رو کی خضی تمام خی دا دے استاسو دشمن نا یو تا چه دو خودم ناغورتی مئی ورکی گیرو والا نو دا گیری چه اوز زگورم کنا نو ما تا دا خان خبر را یاد شی یو طالب تاویلی مولا صاحب ستا دا گیره خدا که زما دا سپی دا لکای خدا اغی ورطل ما تا پتا نشت ولی وی که ایمان تیر کو خستا دا سپی دا لکای نخدا او که ایمان تیر نکو ستا دا سپی لکای تی خدا نو چه بربنده خدا پا موٹر سیکل پا زان پسی سورا کڑی او گیره می دی گیری نا دا سپی لکای خدا کنه دا دا چه دی گیری نا اونی سم وای نو دا لاس بکل رازی ما کی ما اس کمزور هم شم گردیده نشم دی گیری نمینی ولی ورته هم څنګه چل دی او دا خزه راته ولاړی دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګند نکړي
حلال حلال گنا حرامونه پرهیز کا مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نه کړې ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نه کړې حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې څه به کوئ انجام به م څه زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هېڅ قیمت د هغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک کې د غریب د جامې او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه دا ټیک ده کم ملک کې چې د غریب بچي په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبعي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته یې وړي هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی ندش وی خان را وی کینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي دا شی به مونږ نه کله وځي بس اخري خبرې واورئ نن بیګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي اوس نه ورته زمونږ سلام ښځو ته مم سلام دی او هغه سړو ته مم سلام ټول ورته سلام په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو 14 اگست مبارک ہے بمبان ہو 14 اگست د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د ډمتوب شپه ده بیګاله به چې کوم ډمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او د هغه صبر ډېر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځوي د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای د هر بغاوت نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي یو خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ ښځې کنټرول کوي بچی کنټرول کوي ځان کنټرول کوي کینی تباه کېږئ غرق بشئ ما له هېڅ په لاس نه راځي خو الحمدلله چې د خولې د حق وینا توفیق خدای را کړی دی دا مې 50 کاله وکړه او که د خدای دپاره مې کړي نو هغه نه اجر غواړم او که دنیا دپاره مې کړي هغه نه جهنم غواړم او که خدای له مې کړي نو د هغې نه اجر غواړم عزیزانو تباه کېږئ په دې پېښور کې زه وړوکی لوی شوم ما پکې لوی لوی خلق لیدلی ما پکې مفتی عبدالرحیم پوپلزی لیدلی و ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی و اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم په ځای کې ناست یم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مسله راته داسې نعم البدل راکو چې انشاءالله په ټول پېښور کې ثاني نشته او یو دته مې د زړه نه دعا وځي چې د حق وینا دپاره
الله دې دل سره د بچو اوږد عمر ورکي که دا انتظام